علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یوټیوب چینل د ریاضي زده کړې درنو مینوالو هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. په نننۍ ویډیو کې چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 33مه ویډیو ده، د فاکتور د قضیې معکوس تشریح کوو. په تېره ویډیو کې مو د فاکتور قضیه تشریح کړې وه. ویلي مو چې فاکتور قضیه بیانوي چې که چیرې پی ایکس پولینوم په ایکس منفي ای باندې وویشل شي او پی ای یعنې باقي مانده یې صفر شي، نو ایکس منفي ای چې دی د پی ایکس د پولینوم یو فاکتور دی. یعنی که پی ای مساوي صفر ته شي، ایکس منفي ای د پی ایکس پولینوم یو فاکتور دی. معکوس یې څه رقم ویای شو؟ معکوس یې داسې ویای شو چې که چیرې ایکس منفي ای د پی ایکس د پولینوم یو فاکتور وي، نو پی ای چې شته ده مساوي صفر ته ده. دلته وګورئ د فاکتور د قضیې په معکوس کې وي که ایکس منفي ای د پی ایکس د پولینوم یو فاکتور وي، نو پی ای څه شی ده؟ صفر ده. او پی ایکس مساوي کیږي صفر ته چې یوه پولینومي معادله ده، دغه ای یو جذر دی. که چیرې موږ دغه پی ایکس پولینوم مساوي صفر ته کو، پولینومي معادله یې په لاس راځي. دغه پولینومي معادله جذر یې بیا داسې یو عدد دی چې کې وضع یې کې صفر شي. د پولینوم قیمت یا د دغه پولینومي معادلې قیمت شي صفر شي، هغه بیا جذر دی. او که صفر نشي بیا جذر نه دی. مثالونه چې حل کو پې پوه بشئ. ورته وګورئ لومړی مثال وي که ایکس منفي دوه د پی ایکس مساوي کیږي ایکس مکعب منفي شپږ ایکس مربع مثبت 11 ایکس منفي شپږ پولینوم یو فاکتور وي فاکتور یې دی. ته وښیه چې پی دوه مساوي صفر ته کیږي او دغه دوه چې دی د دغو پولینومي معادلې یو جذر دی. موږ د دوی لپاره چې ورته وښیو چې پی دوه مساوي صفر ته دی او دغه دوه د دو پولینومي معادلې یو جذر دی، موږ دغه دوه راخلو په دغه پولینوم کې د ایکس په ځای وضع کوو. که صفر شو، بیا دغه دوه چې دی د پولینومي معادلې یو جذر دی، او که صفر نه شو بیا نه دی. ورته وګورئ دوه راخلو په دغه پولینومي معادله کې وضع کوو د ایکس په ځای. پی یې دوه یې پیدا کوو، صحیح ده؟ پی یې دوه یعنې د ایکس په ځای دوه وضع کوو. دوه مکعب منفي شپږ ضرب د دوه مربع مثبت 11 ضرب د دوه منفي شپږ په نتیجه کې صفر کیږي. نو چې صفر شو، ښایي دغه دوه چې دی د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی او پی دوه مساوي صفر ته شو. نو چې پی دوه مساوي صفر ته شو، خپله ایکس منفي دوه چې دی د دغه پولینوم شی دی فاکتور هم دی. دوهم مثال ته ګورئ وي که منفي دوه د دغه پولینومي معادلې یو جذر وي، تاسو د کا قیمت پیدا کړئ. موږ څه کوو؟ دغه منفي دوه راخلو په دغه پولینومي معادله کې د ایکس په ځای وضع کوو، مساوي صفر ته کوو، د کا قیمت پیدا کولی شو. دغه د دلته یې وضع کړه، مساوي م چېرته کړه؟ صفر ته. اوس څه کوو؟ جمع او تفریق یې چې کوو، بالاخره په لاس رسي چې منفي دوه که مساوي دی منفي اته مثبت اته منفي شپاړلس. منفي اته او مثبت اته صفر کیږي، منفي شپاړلس پاتې شو، یعنې منفي دوه که مساوي شو منفي شپاړلس ته. نو موږ به اطراف په منفي دوه وویشو تر څو که په لاس راشي. منفي دوه به د منفي دوه څخه خلاص شي، که به مساوي شي منفي شپاړلس تقسیم د منفي دوه کیږي مثبت اته. د که قیمت په لاس راغی اته. دریم مثال ګورئ وښایاست چې درې د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. دا درې واخله په ده کې وضع کړه. که دغه طرف د دغه طرف څخه مساوي شو یعنې صفر شو، جذر یې دی، او که نه شو نه دی. نو درې مو واخیستل، د دې وضع م کړل درې مکعب منفي شپږ ضرب د درې مربع، دلته د ایکس په ځای درې وضع کړل، دلته هم د ایکس په ځای درې. په نتیجه کې جمع او تفریق یې چې کوو، څلور پنځوس منفي څلور پنځوس مساوي صفر ته، دواړه طرفه صفر شو، مساوي شول. نو لیدل کېږي چې درې د دغې پولینومي معادلې جذر دی. ګورئ په فعالیت کې مې یوه پوښتنه راغلې وي وښایاست چې دغه دوه چې دی د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. دغه دوه رااخلو په دغه پولینومي معادله کې د ایکس په ځای وضع کوو. که چیرې د معادلې دواړه طرفه مساوي شول، جذر یې دی، او که نه شول نه دی. ته وګورئ معادله ده ایکس مکعب منفي څلور ایکس مربع مثبت 15 ایکس منفي دوه مساوي صفر ته. زه دوه وضع کړم پکې د ایکس په ځای. دوه مکعب منفي څلور ضرب د دوه مربع مثبت 15 ضرب د دوه
منفي 2 مساوي 0 ته. 2 مکعب کېږي 8. دغلته 2 مربع 4 ضرب د 4 14. 15 ضرب د 2 10 کېږي منفي 2 مساوي 0 ته. دلته وګورئ 10 مثبت 10 و مثبت 8 مثبت 18 مثبت 18 و منفي 2 مثبت 14 مثبت 14 و منفي 14 0. نو 0 مساوي دی د 0 سره دواړه طرف مساوي شول. ښایي دغه 2 چې دی د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. څلورم مثال وګورئ وی د ک د کوم قیمت لپاره 3 د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. دغه 3 راخلو په دغه پولینومي معادله کې د x په ځای وضع کوو. صحیح ده؟ مساوي یې 0 ته کوو. بیا د ک قیمت په لاس راځي. دا د دلته وضع کړی 3. جمع او تفریق ضرب تقسیم مو باید ښه قوي وي په دغه کې تر څو وکولای شئ هغه محاسبه او حساب په سمه توګه ترسره کړئ. وګورئ بالاخره چې قیمت په لاس راغلی 3 ک مساوي دی 15 جمع 3 شپېته جمع 102 شپېته جمع منفي 102 شپېته منفي 102 شپېته او مثبت 102 شپېته 0 او 15 جمع 3 شپېته کېږي 28. نو 3 ک مساوي شو 28 ته. دواړه طرفه په 3 باندې ویشم. صحیح ده؟ د مساوات قانون دی چې دواړه طرفه په عین عدد کې ضرب یا په عین عدد باندې تقسیم کې کوم تغییر نه کړي. نو 3 ک تقسیم د 3 د 3 څخه خلاصېږي ک پاتې کېږي ته. نو او دلته 1 په 3 کې 3 2 په 3 کې 6 6 په 3 کې 18. نو د ک قیمت په لاس راغی څو شو 26. ښه نو دغه وګورئ د دغه بسته درس مفهوم یې په دغه یو نیم خط کې راغونډ کړی دی. څه وی که x منفي a د پی ایکس د پولینوم یو فاکتور وي نو پی ای به مساوي څه شته سي 0 ته. دا د فاکتور د قضیې معکوس دی. صحیح ده؟ فاکتور د قضیې معکوس یې دا معکوس دی او دغه خپله د فاکتور قضیه ده. د دغه ځای نه نیولې تر دا ځای پورې دغه که پی ایکس په پی ایکس پولینوم کې پی ای مساوي 0 ته شي نو x منفي a د پی ایکس پولینوم یو فاکتور دی. دا خپله د فاکتور قضیه شوه او دغه لومړی خط کې چې تشریح شوه د فاکتور د قضیې معکوس شو. نو دا د فاکتور د قضیې معکوس په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه د تمرین پوښتنې حل کوو. تر راتلونکي درسه پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.